زما خویندې محروم پاتې شوي تعلیم د وجې که نه ترانسپورټ هغه ټایم بندوبست موږ سره نه و، زه هغه ټایم ورکوټ یم نو ما سوچ وکړو زه غټ شم انشاءالله نو دا به داسې یو مفت ترانسپورټ شروع کوم. بیا ما څوارلسم پورې سبق ویلو او بیا مې یو رشقه پیدا کړه په هغه مې چیرې زده کړو او د کلي شپږو ماشومانو مې شروع کړه. بیا تعداد زیاتېدو اوس تقریبا 200 پورې ماشومان دي ما سره. زما نوم ربشا دی او زه د ورسک روډ پیر بله اوسېدونکی یم او زه د 10 کالو نه د سکول د ماشومان مفت بوزم راولم. مخکې راشه رشقه به ورسره ستونزه کېدی تقریبا 200 پورې ماشومان دي. زه سهار کې 9 سپېرې کوم او بیا داسې ټوټل ورځ کې مطلب 9 سپېرې کوم. سهار کې 3 څلور پیرې کوم، بیا 10 بجې دي یو پیرې کوم، بیا 12 بجې پیرې کوم، بیا مازدیګر کې یو پیره دغه وکړم. دې دپاره زه د شپې ناوخته 9 بجو پورې ګاډی چلوم. مطلب څومره پیسې ګټم په دې ماشومانو باندې لګوم. زه کور کې پیسې نه ورکوم، ما واده نه دی کړی. کور کې ما مشر ورور دی، ټولې پیسې هغه ورکوي. بس مطلب زه څومره پیسې مو ګټم دې ماشومانو باندې لګوم. زما خلکو ته درخواست دی سوزکو والا ته رشقو والا ته یا بسونو والا ته چې کم از کم د دې غریبانو ماشومانو نه پیسې مه اخلئ، که اخلم ترې لږې کمې ترې نه اخلئ. زما مقصد دا چې د ماشومانې غریبانو ماشومان دي دوی تعلیمونه حاصل کړي، ځکه چې زیاتره ماشومان چې کوم دي که نه د پیسو د وجې د کرایې د وجې سکولونه پرېږدي او هغې مخکې لاړې نه شي. نو زه غواړم چې دوی د بسه پورې خپل سبقونه ووایي. بالکل دا ډېر ما سره کېږي. اکثر وروڼه چې کوم دي که نه هغې خپل خویندې سکول ته نه پرېږدي چې سکول ته مه وایي، داسې د پردي کور کوي. مطلب سپکاوي نظر ورته کوي. زما درخواست دی چې په جوړه باندې سبقونه وایي، ځکه چې یو جنۍ تعلیم یافته شوه نو داسې شو چې پوره محله پوره خاندان تعلیم یافته شو. زما حفصه نامه د 2 کلاس کې یم. مونږ چې کور نه سکول له راولي او بیا د کور نه بیا واپس ویسي سکول له، نو مونږ د بیجان نه ډېره شکریه ادا کوو چې مونږ بوځي او راولي. که بیجان نه وی نو مونږ به تعلیم څنګه کولی؟ چې بیجان دی نو اوس مونږ وړي او راوړي او تعلیم به مو کوو او بیجان داخل کړي ویو. زما نوم عایشه دی، زه په 2 کلاس کې سبق وایم او د ملال او د بیجان مونږ ډېره شکریه ادا کوو چې د ګاډی والا اخیستی دی. کو بیجان نو مونږ به سکول نه ویلی شوی او مونږ خو ډېر غریبانه زمونږ دومره وس نه کېږي. خو بیجان مونږ راکړی، مونږ یې سکول کې داخل کړي. مونږ چې بېده مزل وکړي زمونږ په پښو لاسونو به سمدړو.